هماغه ورور محترم صدر محمد بله پوښتنه کوي د حیواناتو لپاره هم ټاکلی عمر شته چې دوی به تر څومره وخت پورې ژوندي وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حامدا ومصلي او دا چې ماسې زی روح پیدا سو د هر چا دپاره ټاکلی عمر شته. هغه ټاکلي عمر کې خو ماسې یوه خبره شته چې دغه نفس ناطقه دوه نفسونه دوه روحان انسان لري او لیکن حیوانان دوه روحان نه لري. هغه دا نفس حیواني لري لیکن هغه دا دی چې دی شي په ژوندی دی او دغه وجدانیات هغه په درک کولی شي که خوښ شي په خوږېږي که هغه واښه ورنه کې وږی شي په وږي پوهېږي په لوږې پوهېږي په تنده پوهېږي په مړتیا پوهېږي په اوبېدو پوهېږي په وهلو پوهېږي او دغسې بعضې اوقات چې په ډېر تعلیم باندې یو شی سړی حیوان ته ورښیي په دغو پوهېږي دا زده کېږي. نور هغه سم د نفس ناطقه چې ټول هغه شی لري هغه دوی نه لري. نو ملک ما چې د دوی روح نه اخلي د هغه چا ملک روح اخلي چې هغه بل روح لري نفس ناطقه دی چې اصلي روح دی هغه وړي و یا و تحت سراته د کفارو او یا و علی علین ته د مسلمانانو دا روحان وړي او د ده روح نه ځي. نو د ده روح چې شي اخلي دا بعض علما وایي باد لیکن اصح کول دا دی چې مولانا شفیع صاحب په معرفت القرآن کې هغه لیکلي دي وایي دا دی لکه دا داسې دی لکه دا درخته چې ټیم یې پرسو خپله ټیم چې پرسو خپله وچېږي هغه نه دا ده درخته شنه ده په دوبي کې شنه ده هغه په پسرلي کې شنه ده لیکن ژمی چې راشي مني چې راشي په دې وخت کې خپله وچېږي. دغه رقم چې دغه د دې هم داسې دی بل روح خو نشته چې ملکه یې وړي یا یاخي نو به چې هغه ټیم یې پرسو پر هغه ټیم خپله هغه نفس یې درېږي بس مړ کېږي. نور چې دی هغه بلکل زمان و ټیم و وخت و د هر چا دپاره وخت ټاکلی شته وخت شی شته والله سبحانه